بیا توحید اقسام دي بعض علماء دو قسمونه بیانې بعض درې بیانې نو دو قسمونه چې څوک بیانې هغه یو توحید دی توحید المعرفه والاثبات یعنی د الله پیژندل او د الله لپاره نومونه او صفاتونه ثابتول دویم توحید دی توحید الطلب والقصد د الله طرف ته طلب نو دی کې عبادت راغی د الله یعنی چې عبادت به یوازې رچا کې د الله بکې او بعض علما د توحید تقسیمي درې قسمونه ته دغه مشهور دي هغه لیک تفصیل کوي نور دوی خبره مقاله دوی خبره هم هغه ده د دې مخکې چې موږ د توحید د اقسام ذکر کو په موږ باندې بعض خلک اعتراض کوي څنګه وي تاسو د توحید درې سو د تقسیم کوی الله او د الله رسول تقسیم کړي درې سو ته نو جواب دغه مسلې ده چې د علماو د پوخانه د طریقه را روانه ده چې مسلې تقسیمي د دې لپاره چې د مسلمانان په اسانۍ سره پوه شي او دوی په خطر طریقې سره یاد کړي اوس دا تاسو دې ته کتري نه دي چې عام خلک دا خبره کوي په مانځ کې دومره فرض دي او دومره پکې ارکان دي او دومره پکې چې سنن دي او دومره پکې دا وایي کنه وایي یو حدیث ته ماته څوک ثابت کی چې بای کې دای چې پیغمبر په یو ځبن ټول ذکر کړي چې د منځو واجبات دي او د ارکان دي او د سنت دي شته دي نشته نو به کوم ځای دا خبره رااله علماو چې کله قران او حدیث مطالعه وکړه نو دا غینه دا خبري راوستي چې دا خبري خو لازم دي د دلایل پرانا کې دا واجبات شو دا ارکان شو دا سنت شو هغه له به نمبر ورکړي 1 2 3 4 5 6 نو دا د امت لپاره مسله اسانه شو د امت لپاره مسله څه شو اسانه شو ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه د صحابه کرامو هغه سوچ او ذهن خپل طرف تراړو او دې خبرې ته راړو نو سبب وي لکه مثال یو حدیث کې دی وی ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان درې خبرې چې بچا کې د ایمان خون به وسه دې کې خبرې ته سوچ کوي سو خبرې درې بغیر د دې درې د ټکونه پیغمبر د خبره ذکر کولای شو کني شو ذکر کولای شو دا درې به کې ولي وي د دې لپاره چې دوی د ذهن دې طرف ته راوړي بل د درې یا دول اسان دي بل د چې په ذهن کې به ترتیب کینی چې درې خبرې دغه لپاره وي نور د دین علاوه پیغمبر ذکر کولای شو چې دا خبره دا چې بچا کې د ایمان خون بسکی بغیر د دین چې درې خبرې دي علماء کرامو چې دا خبرې بیان کړې دي چې دا واجب دی دا رکن دی دا سنت دی دا عوامو د سنتیا لپاره خصوصا علماو ته مفتیانو ته د دې ضرورت راځي لکه ته زما خواله راځي او ما نه ته پوښتنه چې ما مونږ کو په منځ کې می سجده ونه کړه زما د رکعات او د مونږ شو کنه اوس چې ته دومره د غټ د قران کولاوي او ګوري او به د حدیثو د ذخیره کولاوي او چې د دې وګوره صح حکومي او سني هغه علماو د مسلې ته تاساني کړي قران حدیث پرانا کې نو ویلي دي وي سجده رکن دی او د رکن نه بغیر رکعت نه کیږي او د رکعت نه بغیر موز نه کیږي مسله څومره ساده شو خیو سړی راغی وی ما موز کو خو سبحانك اللهم بك ونوي نو د قران او د حدیث پرانا کې چې انسان مطالعه او کې علماء الله دغه طاقت ورکړي نو دا غیر د وځي کې چې په منځ کې سبحانك اللهم ویل سنت دي نو واجب دي او نه رکن دي نو سنت چې پاتې شي موږ کې کنه کې نو دې سړي موږ شو موږ شو نو د دې دلاسه علماء د توحید درې ایسو ته تقسیم کړي بل مسله ده ساتي چې دا ګوره شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله نه تقسیم کړي نه شیخ الاسلام ابن تیمیه او نه امام ابن قیم بوخاری چې څومره علما دي لکه امام طبری رحمه الله څومره بوخاری عالم دي ابن مندا او ابن عبد البر او نور علما مشهور د امت علما بوخاری هغه دا تقسیم کړي دا مسله دا هغه وخت روانه اسنه چې اوس سیدنه اهل حدیث له مسله ځان نه جوړ کړه
یا بس خلکو دا تقسیم د امام ابن تیمیه دی یا ابن القیم نه دا بوختان لګول دا تقسیم د پوخان را روان دی الحمدلله نو دې دا واضح شو چې څوک ستاسو په تقسیم باندې رد کوي نه د اسی تاسو تعصب ساتي نور د سره دلیل په دې باندې نشته موي کنه چې بعض علماء توحید تقسیم کړي دوه ته د دې غونډه خبره کړي بعضو دریو ته تفصیلی کړي توحید په درې قسمه دغه د پوخانه نه مسله روانه توحید په درې قسمه تفصیلا چې بیان د دین زیاتول د هغه علماء مخکې کېدلي او چې څومره زیاتې اټول بدی کې دن راځي اټول بدی کې د کته سلورم قسم ذکر کاوه به دریو کې کته پنځم ذکر کاوه به دریو کې نو ګد مزه درې قسمه اولنې توحید د توحید ربوبیت توحید ربوبیت ربوبیت ټکه غسته شوی د ربنا شيشنا ربنا الله زمونږ رب دی توحید ربوبیت څه ته وایي الله یو غنل یوازې غنل دغه په کارونو کې د لن تعریف ته او په اسانه پښتو کې مې ته وګو کو بدیم پوونه شوي نو بیا دعاګانو له بادامو له زور ورکوي الله یوازې غنل د چا په کارونو کې د الله په کارونو کې ان الله کار سره پیدایش رزق نظام چلول تدبیر کول د دې دنیا ټول کارونه د الله دی او د شنور دویم قسم توحید دی توحید الوهیت د الوهیت ټکي د الہ نه غسته شوی دی الله د الہ نه غسته شوی او دې د توحید عبادت هم وایي توحید عبادت د دې لن تعریف الله یوازې ګڼل د بندگانو په کارونو کې هغه ولني کې سو الله یوازې ګڼل د چا په کارونو کې د الله دې کې د بندگانو کار سره عبادت کې نو الله یو ګڼل د دې په عبادت کې یعنی د عبادت په خالص ته چا کې د الله سبحانه وتعالى لکه دعا یرا توکل مرستغخته پنانی و نظرانی او منختی سجدی رکو د څومره عبادتونه چې د ټول چا لپاره دي د الله لپاره دي د توحید عبادت مو او توحید الوهیت په نسبت الله ته چې نسبت کې توحید الوهیت چې بنده ته نسبت شو توحید عبادت یې بنده چې کوم عبادت د دې نه بعد دریم قسم توحید دی توحید الاسماء والصفات توحید څه شي اسماء و صفات د الله نومونه او د الله صفاتونه دې څه مطلب دی مطلب دا دی ایمان راوړه په هر هغه نوم او صفت باندې چې په قران کې دی او په څه کې دی په صحیح حدیث کې راته کې وسلګي په صحیح حدیث کې نو الله چې ځان لکم نوم یې خو دی هغه نوم ولمنګم منو کوم صفت چې ځان د لپاره ذکر کړی دی منګم منو په حقيقي معنو سره منو کیفیت نه بیانو تشبیه د مخلوق سره نه ورکو دي خبر د وکیل خلک موږ ډیر بهتانونه لګي چې خبر ته واستوازی شي ایمان په حقيقي معنو لرو دغه صفت کیفیت نه بیانو تشبیه مخلوق سره نه ورکو او نه د دې صفت نه د دې هغه معنی لري کو څنګه یو مثال په لدر کې خبره به خوازی شي ان شاء الله په قران کې الله سبحانه وتعالى وی بل يداه مبسوطتان دا الله دوله سونه پراخه سونه دي پراخه چې په مخلوق باندې د نعمتونو راوري اوس د دې یو مسله ثابته شو چې الله لا سونه شتي د الله ویل ما خو نه دی ویل بل چانه دی د الله په کلام کې په سورۃ المائده کې چې الله لا سونه دي سودي دودي يداه دودي ید په عربی کې څه ته وایي لاستا نو اول کار موږ دا وکړو چې ایمان مراوړو په دې خبره چې الله لا سونه شتي دویم کارم دا وکړو چې په حقيقي معنی مو منو چې د ید مطلب څه دی لاس
دریم نو چاره ته وی الله څنګه دی موږ په څنګه کې به خبرې نه کی کیفیت څه ته معلوم دی الله ته معلوم دی تشبیه نه کو د خالق او د مخلوق یو سره نو ته چې وی چې لاس نو تشبیه دی ونه کړ لاس خو زمام مشت او لاس د الله مشتي نو دا خو دې موږ یو شان نه کوو نه ته خو د خالق او د مخلوق خبره کې وکستا شتي کې نشته تاسو یو وکشتي او وګ د اتشتي کې نشته تاسو وګونه یو شان دی اتی تاسو ها یو شان دی مخلوق د مخلوق په شان نه دی نو مخلوق د خالق په شان څنګه شو غوږ د میږي مشتي غوږ د اتي مشتي یو شان یو شان ولې هغه دواړه مخلوق دی نو چې مخلوق او د مخلوق په صفت کې د ځمکې او اسمان فرق دی نو بیا د خالق او د مخلوق د صفاتو په منځ کې به څومره فرق نو د الله شتي مو خدای نه دی چې زموږ د لاس په شان لاس شتي حاشا وکلا الله دې نه پاک د درې قسمه توحید د سلورمې نشته درې دې سلورمې نشته بعض مولیان نن سبا لګي دی یو د توحید حاکمیت چې حاکم به یوازې الله ای نو دی عالم زیاته په دیو کو چې یو مسله د سلف د وخت نه روانه د متفقه ته فکرین سلورم قسم ولې راو بس دویمه دې کار په دی باندې کمزور یو کو چې د توحید حاکمیت خو بده کې د پروت ته کړي حاکم څوک ته فیصله کوونکی څوک ته الله دې دا به کوم توحید کې راځي توحید ربوبیت کې راځي ها په توحید الوهیت کې راځي څنګه چې ته حاکم بني عبادت شو کنه نو په توحید ربوبیت کې دی یو طرف نه راغی او د بل طرف نه بس کې راغی په توحید الوهیت کې نو څه ضرورت دی چې تا پکې نن سلورم قسم ډیر کو څه ضرورت دی چې تا پکې نن سلورم قسم ډیر کو د بعض علما دا تقسیم کوي یو په توحید حاکم بل وی توحید متابعه خدای تقسیمونه د زیاتې کول تقسیم په دغه پر خوده په کار کوم چې سلف صالحینو هغه کړي د قران او حدیث پر نه کې هغه الحمدلله اکم تقسیم چې بیان کړي بای کې چې کم قسم توحید بیان په دغه دریو کې دن راځي کم قسم توحید چې بیان هغه په دغه دریو کې دن راځي